سلامونه او نیکې هیلې افغانان ورونو نننۍ ویډیو چې دا ډېره مهمه ده هیله کوم چې شیر کوئ به او زما ویډیوګانې که زه وویم که نه ویم تاسې شیر کوئ خو نننۍ ویډیو د ملي بیرغ په باره کې او تر هغې پورې به زموږ ستاسې مبارزه جاري وي تر څو پورې چې دا درې رنګه ملي بیرغ د افغانستان په ارګ نه لګېدلی موږ د طالبانو د مشرانو نه خصوصي د ملا برادر صاحب نه یا نورو مشرانو نه دا هیله کوو دا سوال ورته کوو دا منت ورته کوو دا زموږ د ولس اواز دی دا زموږ حق دی چې موږ د افغانستان په ارګ باندې دا درې رنګه ملي بیرغ غواړو موږ هېڅکله د یو تنظیم بیرغ د افغانستان په ارګ باندې نه غواړو ستاسې بیرغ ته موږ احترام لرو مګر زموږ ملي بیرغ چې دی دا درې رنګه ملي بیرغ دی پرون په ترکي کې چې کوم د طالبانو د مشرانو او د ترکانو ترمنځ د خبرې وشوې تاسې به کتلي یو طرف ته د ترکي بیرغ لګېدلی و بل طرف ته د افغانستان بیرغ نه و ملي بیرغ نه دا څومره د شرم خبره ده دا د مر خبره ده موږ دا خبره کوو چې هر سړی د افغانستان ملي بیرغ درې رنګه بیرغ چې دا بیرغ دی دې سره دښمني کوي نو قرآن سره دښمني ده د دې بېعزتي یا د دې بې حرمتي چې کوي د قرآن سره بې حرمتي ده ځکه په دې باندې کلمه لیکل شوي هر څوک چې دا بیرغ ځمکې ته راولي او د دې د هر نه خوا کوي نو دا پوه شه چې دا د قرآن سره دښمني کوي که غواړې چې د افغانستان په مخ کې لاړ شي چې غواړې چې د افغانان تاسې سره مینه وکړي نو زمونږ دا درې رنګه بیرغ ملي بیرغ په ارګ باندې ولګوئ او که نه د زور حکومت روانې کوئ نو بیا وکئ خو زه ملا برادر صاحب نه خصوصي یوه پوښتنه کوم او الله دې وکړي چې زما دا ویډیو ورورسي ملا برادر صاحب خدای ته داسې پورته وګوره او قرآن ناوله چې موږ او تاسې په ایمان ناوړی خپل دې ګریوان کې سوچ وکړه چې تا سره دا د ملي بیرغ نه علاوه بل بیرغ تا سره د افغانان مني اکثریت څه شی دی اکثریت دا درې رنګه بیرغ مني دا ملي بیرغ مني دا د 102 کاله تاریخ چې لري دغه مني موږ ستاسې دا هېڅکله کېږي نه چې یو تنظیم دې راځي دلته د په ارګ باندې خپل بیرغ لګوي داسې ډېرو لګولی د افغانستان په ارګ باندې او بېرته خلکو راکوز کړی چې بله ورځ بیا د حکومت بدلېږي او ستا دا بیرغ راښکته کوي تا ته به بیا ډېر زور درکوي خو اوس موقع ده چې ته خپل دغه درې رنګه بیرغ زموږ ملي بیرغ په ارګ ولګي او خپل د اماراتو د طالبانو بیرغ دې راښکته کړي او ځان سره کښېږدي موږ ورته بې احترامي نه کوو موږ چې څومره دوی سره دې سره مینه لرو ستا بیرغ سره هم لرو خو ستا بیرغ موږ په یو تنظیمي بیرغ پېژنو او داسې په دنیا کې په یو ځای کې هم نه دي شوي چې یو پارټي راځي ملي بیرغ خوا کوي ورور صاحب مهربانه بیا پرې د خپلې پارټۍ بیرغ لګوي نو موږ افغانان حق لرو که نه لرو او بل زه تاسې نه دا پوښتنه کوم چې څومره طالبان دي 50,000 شپېته دا به د امارات بیرغ مني نور افغانان یو هم تاسو سره نه ودرېږي چېرې د ملي بیرغ نه علاوه تاسو سره بل بیرغ ومني د خدای په لحاظ او ملا برادر یا د طالبانو مشران تاسو ته موږ ویو موږ حق لرو په دې وطن کې که نه لرو او که داسې ویوه چېرې موږ په زور دا حکومت نیولی او په زور دا بیرغ مدرولې بیا دې انا لله و انا الیه راجعون افغانستان هم تاسو ته مبارک وي او امارات هم تاسو ته مبارک وي بیا ورور صاحب مهربانه موږ به خپله یو تګلارې خپل دغه اختیار کړو او که ذبیح الله مجاهد صاحب دا خبره کوي چې موږ لویه جرګه راغواړو نو ذبیح الله مجاهد صاحب تا چې دا د ملي بیرغ خوا کړی لویه جرګه دې راغوښتې وه په خپل سر دې خوا کړو نو دغه دې هم ظلم کړی خو خبره دا ده چې بس موږ د افغانستان د دې ملي بیرغ نه علاوه یو بیرغ هم نه منو بل بیرغ موږ نه منو موږ ته احترام لرو خو دا ویو چې که تاسې په افغانستان کې دا کار وکړئ په خارج کې به بیا تاسې څنګه موږ منې کوئ که دلته د کرکټ میچ کېږي که دلته هر شی کېږي موږ به خپل دا درې رنګه ملي بیرغ میدانونو ته راوړو هرې پارټۍ په هر کور په هر ځای کې به د افغانستان دا درې رنګه بیرغ موږ په خارج کې خوځو او موږ به هېڅکله ستاسې بیرغ په رسمیت ونه پېژنو خو دا درته موږ منت زاري کوو موږ درته منت زاري کوو چې د خدای دپاره ډېر افغانان کړېدلي او ځورېدلي دي مه کوئ دا ظلم مه کوئ دا زیاتې یعنې بله ورځ به بیا انجام به هم خراب وي نو په الله سپارم الله دې وکړي چې زما دا ویډیو او دغه خبرې ملا برادر صاحب ته ورسي او عمل پرې وکړي فورا موږ خپل ملي بیرغ غواړو د دې نه موږ بلکل یو انچ یو ویښته عمره موږ نه وروسته کېږو ځکه موږ اصل چې دی دا درې رنګه بیرغ دی ملي بیرغ د طالبانو بیرغ چې دی هغه د یو تنظیم بیرغ دی په الله سپارم دا ویډیو شیر کړئ او خپله مبارزه بس جاري ساتو تر هغه پورې چې تر څو پورې موږ ته جواب نه راکړی چې منو دا درې رنګه بیرغ یا نه منو بیا به موږ خپله فیصله کوو بیا به ویو که چېرته ونه منل شو بیا به ویو چې وطن اشغال دی